السلام علیکم، تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه مالیاس کاکړ. یو نظر په سرټکو. د پولیو د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مهال وزیر اعظم محمد شهباز شریف د قومي مهم باضابطه پیل وکړی. ساتندوی ځواکونو په پټه اطلاع باندې په ضلع باجوړ کې د خارج په موجودګۍ باندې کامیاب اپریشن وکړی. د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي سره په استنبول کې د آذربایجان د کورنۍ چارو وزیر مملکت ولیدل. د فوج سرمشر جنرال سید عاصم منیر د پاک فضایي د اپریشنل ایربیس دوره وکړه. او اوس د خبرونو تفصیل. د پولیو د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر مهال وزیر اعظم محمد شهباز شریف د قومي مهم باضابطه پیل وکړي. د وزیر اعظم هیواد د پولیو څخه د صفا جوړولو د ارادې څرګندونه وکړه او ویل چې پولیو د ختمولو په هڅو کې د ځانو قرباني ورکوونکي د قام سلام وړاندې کوي. وزیر اعظم په مرسته باندې د نړیوالو شراکتدارانو مننه هم وکړه. ساتندوی ځواکونو په پټه اطلاع باندې په ضلع باجوړ کې د خارج په موجودګۍ باندې کامیاب اپریشن وکړی. په اپریشن کې د ګولۍ چلولو په بدلون کې نه خارج ترهګر ووژل شو. د اپریشن په دوران دوه ځان وژونکي بمبار او ډیر غوښتونکو کمانډر سید محمد عارف قریشي هم مړ شو. وزیر اعظم او صدر مملکت په باجوړ کې په کامیاب اپریشن او سکیورټي فورسز ته پیرزوینې وړاندې کړې. د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي سره په استنبول کې د آذربایجان د کورنۍ چارو وزیر مملکت ولیدل. د انساني ګریزي د مخنیوي د نشهیي شیانو مخنیوي او په ګڼ اړخیز تعلقات خبرې اترې وکړل شوې. د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي په باریه حرب کې نشهیي شیان په قبضه کې په اخیستو د پاک بیریا ستاینه وکړه. د کورنۍ چارو وزیر په استنبول کې په ننداره کې د پاکستاني پولین هم دوره وکړه. د فوج سرمشر جنرال سید عاصم منیر د پاک فضایي د اپریشنل ایربیس دوره وکړه. د 24 هیوادو فضایي فوجونو په ګڼ قامي مشقونو هندس شیلډونه 2024 مشاهده وکړه. د پاک فضایي په جنگي تیاریانو هي اطمینان څرګندونه وکړه. د هرمی چیف جنرال عاصم منیر په وینا کې د هیواد د فضایي سرحدو په ساتنه کې د فضایي د هلکارانو د ارادې ستاینه وکړه. په دستور کې د پاک بیریا او فضایي سرمشرانو هم ګډون درلودی. په بلوچستان کې د زرعي ټریبیونونو او شمسي توانایي ته د هړولو د لوی منصوبې پرانسته وسوه. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي په کوټه کې د هایټي پارک پارکینګ پلازا او د ایل پی جی ټرمینل د منصوبو هم پرانستې وکړي. ریپورټ کوي د کوټ ځخه وقار احمد. बलूचिस्तान में 28,000 ज़राई ट्यूबवेलों की सोलर सिस्टम पर मुंतकली सरसब्ज और खुशहाल बलूचिस्तान का आगाज है। 55 अरब के मेगा प्रोजेक्ट का 70% विफाक अदा करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जुलाई में कोयटा के दौरे में मंसूबा 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दिया था। ज़राई ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो जाने से 70 से 80 अरब सालाना की दी जाने वाली सब्सिडी बचेगी और ज़राई जमीनों को 24 घंटे भी पानी मिल सकेगा। मैं वज़ीर आज़म साहब का फिर एक दफ़ा इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा हुकूमत बलूचिस्तान के मौक़िफ़ को हमेशा तस्लीम किया और हमने बिलाखिर वफाक से इस स्कीम को अप्रूव कराया। वज़ीर आला ने कोयटा में बलूचिस्तान के पहले आईटी पार्क, पार्किंग प्लाजा और एलपीजी टेक्निकल लेबॉर्ट्री का भी इफ्तिताह किया। तमाम प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 6 माह में मुकम्मल हुए। मरियाबाद में बनने वाले आईटी पार्क में 67 दफातर भी होंगे। माउंटेन व्यू आईटी पार्क में 1000 नौजवानों को आइंदा 6 माह में हुनरमंद बनाया जाएगा। वज़ीर आला का कहना था, एक डिवीजन में आईटी पार्क बनाना हमारा अज़्म है। हम अपने बच्चों को जैसे हमने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया और उनको हम बाहर भेज रहे हैं, स्कॉलरशिप्स हम अपने नौजवानों को दे रहे हैं। दिस इज हाउ कि आप अपने नौजवान को अपने गले लगाएंगे और उनकी जो ये मायूसी है, जो उनकी ये महरूमी है, उसको मेरिट की बुनियाद पर दूर करने की कोशिश करेंगे।
मीर सरफराज बुगटी का कहना था, मफाद आमा के किसी मंसूबे में रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोयटा की सड़कों से तजाविजात हटाने और ट्रैफिक सिस्टम को मौसर बनाने का हुक्म दिया है। कोयटा एयरपोर्ट से जरगून रोड को खूबसूरत बनाने का प्रोजेक्ट 6 माह में पूरा करके दिखाएंगे। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। په کوټه کې د پولیو ایمرجنسي سنټر لاندې د پولیو د نړیوالې ورځې په مناسبت دستوره وسوه، په کوم کې چې سپیشل سکریټري هیلث شیخ بلوچ، کوارډینیټر پولیو ایمرجنسي سنټر او علما کرام ګډون درلودي. د پولیو د مخنیوي لپاره په لومړي سب کې کارکونکي هیلث ورکرز او سپروایزران ته اعزازي شیلډونه، ستاینې سندونه ورکول سو او هغوی پرځاینې وړاندې کړل سوې او د 28 اکتوبر څخه د پیل کېدونکي د پولیو مهم پرانسته وکړل سوه. کوارډینیټر ایمرجنسي اپریشن سنټر پولیو انعام الحق قریشي وویل چې د پولیو خورېدل د تشویش وړ دي. روان کال د بلوچستان څخه د پولیو 60 کیسونه ریپورټ شوي دي. دومره لوی شمیر کې د کیسونو مخ ته راتلل د فکر علامه ده. د دې ناوړه ناروغۍ په ضد به ټول ته وتل وي. هغه وویل چې د میندو پلرونو څخه خواست دي چې ماشومان دي د پولیو کارکوونکو څخه نه پټوي. په جعفر آباد کې هم د پولیو د نړیوالې ورځې پر مهال په خبرتیا سیمینار وسو. ډي سي جعفر آباد اظهر شهزاد او ډي ایچ او ډاکټر حیاض جمالي په سیمینار کې په مندو پلرونو پولیو د مخنیوي د مهم په دوران کې د پولیو ډلو سره په زړه پورې مرستې وینا وکړه. د پولیو د مخنیوي د مهم وار په وار د چلولو مقصد ماشومان د پولیو وایرس د حملې او د ټول عمر د معذورۍ څخه ژغورل دي. د سیمینار په پای د خبرتیا لاروین هم وسو. د پولیو د نړیوالې ورځې پر مهال په صوبتپور کې د خبرتیا لاروین وسو. د لاروین تنظیم د روغتیا محکمې او نصب کړی و. د تګ مقصد د پولیو ویکسین ارزښت او د پولیو وایرس په هکله په خلکو کې شعور رابیدارول و. د MSDHQ صوبتپور ډاکټر عبدالفتاح کوسا وینا وه چې د میندو پلرونو څخه اپیل دی چې د 28 اکتوبر څخه شروع کېدونکي د پولیو د مخنیوي مهم کې د پولیو ډلو سره په زړه پورې مرستې وکړي. خیال دی وي چې د پولیو مهم په دوران یو ماشوم هم محرومه نسي پاته. کمشنر کلات ډیویژن محمد نعیم خان بازئی د پولیو د نړیوالې ورځې پر مهال یو درنې دستوري ته وینا پکولو ویلي دي چې راسي چې د دې لوز خبرګون وکړو چې د خپل هیواد څخه د پولیو وایرس په مخنیوي کولو سره په قرار کښینو. هغه ویل چې د پولیو ورکرز هڅې او جدوجهد منو او د ښه کارکردګي څرګندونه کوونکو ورکرز ته سندونه او ایوارډ په سرسېدو مبارکي وړاندې کوو. هغه ویل چې د پولیو وایرس موجودګي یو عالمه ده، د یو ویرونکي خوب رنګ ده، کوم چې د وخت نزاکت په پوهېدو به د خپل منځ څخه وړل وي. کمشنر کلات ډیویژن وویل چې د دې وایرس موجودګي زموږ د رویو په سبب ده. موږ ته په خپلو رویو کې مثبت بدلون ته ښه راغلاست ویل وي چې موږ په صحیح معنا ښه کردار ادا کړو. په نصیر آباد کې د کوتر چیرټي تر انتظام لاندې د سترګو مفت کیمپ ولګول سو. د 3 ورځنۍ کیمپ په دوران 140 لیزر سرجریانې وکول سوې. 2000 د سترګو ناروغۍ په وخت د ناروغانو مفت کتنه او داروګان هم ورکول سو او 200 خلکو ته د نظر چشمې هم ورکول سوې. د بلوچستان په ضلع کلاسفلا ښار کې د یوې چاودنې له کبله 4 کسان ژوبل سو. چاودنه خاص هغه وخت وسوه کله چې د صوبې د حاکم قبایلي شخصیت نواب زاده محبوب جوګیزی موټر تیر دی چې ترهګرو لخوا په موټر سایکل کې لګول سوي هایډي چاودنه وسوه. د چاودنې سمدستي وروسته ساتندویو ژواکونو سیمه په ولکه کې په اخیستو د پلټنې اپریشن پیل کړي او د ژغورنې ډلو ټپیان دارودرمل دپاره DHQ هسپتال کې لاسفلا ته یوړل. په چاودنه کې نواب زاده محبوب جوګیزی په معجزانه ډول محفوظه پاتې سو. د بلوچستان په ضلع لورلای کې د هیپسي بلوچستان نارت لخوا فوټبال ټورنمنټ ترسره سو. په ټورنمنټ کې د ټول بلوچستان څخه 40 لوبډلو برخه واخیسته. په ټورنمنټ کې قبایلي مخورو، مشرانو، لوبغاړو او د ځوانانو لوی شمیر ګډون درلودي. د هیپسي بلوچستان نارت له اړخه د بلوچستان په ضلع سیوی کې مفت طبي کیمپ ولګول سو. په طبي کیمپ کې 550 ناروغي د مفت طبي اسانتیاو ورسره داروګان هم ورکول سو. د بلوچستان په ضلع ژوب کې د ځای FC کمانډر لخوا د ګورنمنت مدرسه سکول دوره وکول سو. په دوره کې مدرسې ته وړاندې ستونزې کتنه وکول سو. د هیپسي لخوا لوستونکو ته ښه تعلیمي اسانتیاو ورکولو دپاره ضروري مرسته وکول سو. د بېلابېلو ضلعو د موسم حال او مشترک کړي. اجازت د لوی الله په امان.